السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو هیله لرم چې روغ او جوړ به وي. ملګرو نن تاسو ته زه چې څنګه کولی شو په ټلګرام کې یو پروجیکټ یا پروژه یا هم یو بوټ جوین کړو، د دې طریقه درته ښیم. نو دوستانو که چیرې تاسې ټلګرام اکاونټ نه لرئ نو تاسې مجبوره یاست چې تاسې باید یو ټلګرام اکاونټ جوړ کړئ. نو تاسې به یو دانه ټلګرام له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ. وروسته زه راځم، اوس زه دلته تاسې ته به په لومړۍ خانه کې په دې ترتیب سره دا ټلګرام چې تاسې کله راخلاص کړئ نو دلته تاسې ته داسې خانه راځي. نو تاسې به دلته لومړی داسې وکړئ چې په دې ځای کې به د خپل د هېواد کود ورکړئ. مطلب که په افغانستان کې واست ستوری درونوي به تاسې دغه کود ورکړئ. وروسته به تاسې خپله شمېره ورکړئ. کله مو چې ملګرو شمېره ورکړه نو هغه نه وروسته به تاسې په دغه خانه باندې کلیک وکړئ. صحیح شو؟ او بیا به په یس باندې کلیک وکړئ او دا به تاسې سره مخ ته جوین شي. نو کله کله داسې چې تاسې یو اکاونټ په خپل ټلیفون کې راخلاص کړي هغه تاسې سره اتومات جوین کېږي، خو کله چې دغه اکاونټ تاسې نوی جوړوئ نو دلته به تاسې د ټلیفون ته کود راځي، نو هغه کود به تاسې په هغه وروستۍ خانه کې ووهئ، تاسې سره به ټلګرام جوین شي. اوس راځو څنګه کولی شو یو پروژه په ټلګرام کې راخلاصه کړو. نو ملګرو کله چې تاسې سره د اکاونټ په دې شکل سره جوړ شو نو تاسې به په دې پروفایل باندې کلیک وکړئ. دا به راخلاص. نو په دې خانه کې بیا تاسې خامخا خپل یوزر نیم ورکړئ. که چېرته یوزر نیم تاسې ورنه کړئ نو بیا تاسې نشئ کولی چې یو ټلګرام بوټ جوین کړئ. نو دوستانو د دې لپاره باید تاسې خامخا یوزر نیم ورکړئ. یوزر نیم لپاره دلته تاسې کلیک وکړئ او دلته انګلیسي توري لکه دا ما چې لیکلي تاسې کولی شئ داسې څو توري انګلیسي سره ګډ کړئ، ولیکئ یا خپل نوم ولیکئ په انګلیسي باندې، او نو دغه یوزر نیم به تاسې سره جوړ شي. بیا تاسې کولی شئ چې یو ټلګرام بوټ په اسانۍ سره خلاص کړئ. که چېرته یوزر نیم ونه لري اکثره بوټونه تاسې سره نه خلاصېږي. به راخلاص کړئ. وروسته به بیا دلته راځئ. فرض مثال تاسې یو دانه پروجیکټ غواړئ چې دا جوین کړئ، نو دې لپاره به تاسې داسې یو لینک ته چې تاسې کولی شئ په دغه ګروپ کې دا لینک پیدا کړئ. نو دا به تاسې راخلاص کړئ. داسې کله مو چې دا کلیک کړه دوستانو داسې به ورته انتظار شئ. چې انتظار شئ هغه نه وروسته به تاسې په سټارټ باندې کلیک واخلئ. سټارټ باندې مو چې کلیک واخیسته دا تاسې سره داسې صفحه راځي، انتظار به ورته وکړئ. نو دوستانو دا په دې شکل سره دغه راځي. دغه ایکس امپایر دا هم یو ښه پروژه ده، نو تاسې کولی شئ چې په دې کې اکاونټ جوړ کړئ، ځان پکې جوین کړئ. نو دا به هم انشاءالله په نږدې وخت کې دغه پروژه لیسي. نو وروسته بیا به تاسې دلته په کوم ځای باندې کلیک وکړئ، په نیکسټ باندې به کلیک وکړئ او بیا به نیکسټ باندې کلیک وکړئ، بیا نیکسټ او بیا هم نیکسټ، بیا به سټارټ ایرن باندې کلیک وکړئ. دلته ټاپ مې ووهئ. اوس تاسې سره دغه صفحه په دې شکل سره راځي. اوس تاسې څنګه کولی شئ په دې کې ډېر کوینونه جمع کړئ. نو دوستانو تاسې د دې لپاره تاسې ته کله کله ټاسکونه درکوي، مطلب میشنان درکوي، هغه به تاسې پوره کوئ، هغه نه وروسته بیا تاسې ته دغه مطلب اضافه پیسې درکوي. نو هغه نه وروسته دلته په دې خانه کې چې دا لومړی پرافیټ خانه ده، په دغه پرافیټ خانه دا مطلب لري که چېرته تاسې کوینونه خرڅ کړئ هغه بدل کې دی تا ته پوینټونه درکوي چې په هغه په هر ساعت کې تاسې ته اتومات جمع کېږي. نو اوس چې دا په دغه خانه کې دغه اتومات چې ماته جمع کېږي هغه صفر ده. نو د دې لپاره به تاسې کلیک وکړئ په کوم ځای باندې، د دې لپاره به تاسې کلیک وکړئ په دغه امپروو باندې به کلیک وکړئ. دا به داسې کلیک کړئ دوستانو. کله مو چې دا کلیک کړئ دلته موږ ته وایي تاسې 500 کوینونه مصرف کړئ، 100 تاسې ته پرافیټ پیر هاور، یعنې په یو ساعت کې 500 چې مصرف کړئ 100 بیرته درکوي هر ساعت. نو په دغه باندې تاسې ډېر کولی شئ چې کوینونه جمع کړئ. دا هم نو تاسې به څنګه کوئ، کوینونه مو چې هلته جمع کول هغه پوینټونه مو جمع کول هغه به تاسې بیرته دلته مصرفوئ تر څو دغه سپیډ ستاسې سره ډېر شي. نو دا به داسې کلیک کړئ، دغه باندې به کلیک وکړئ، دلته داسې کلیک به وکړئ، انتظار وکړئ، که نېټ کمزوری وي بیا لږ انتظار غواړي، بیا به په دغه کلیک وکړئ. همداسې په نور باندې هم تاسې کولی شئ چې کلیک وکړئ. اوس ګوره ماته په ساعت کې مخکې صفر و، په ساعت کې اوس په ساعت کې ماته 815 دغه سکې یا پوینټونه راکوي، او زه مکمله بودیجه یا هغه پیسې چې لرم هغه دغونه دي. دا پیسې نه دي، دا صرف تاسې سره پوینټونه دي. وروسته بیا د دې نتیجه معلومیږي چې دا بیا ته کولی شئ والټونو ته ولیکې. بله خانه دې نه وروسته د سیټي ده. له دې نه تېر شئ ځکه دا په لیولو پورې اړه لري. تاسې کله چې دا لیولونه د دې پورته کړئ دغه لیولونه بیا دا در سره خلاصېږي. خیر په دې باندې انشاءالله په راتلونکي ویډیو جوړوو. وروسته ماین کلیک کړئ. ماین باندې چې کلیک کړئ دلته تاسې سره دا صفحه راځي. نو تاسې به دا ټاپ چې داسې وهئ تاسې سره اتومات کوینونه جمع کېږي. دغه ستاسې هغه ډبه ده یا هم هغه د پیسو اندازه ده د پوینټونو چې په دغه سره دغونه پوینټونه تاسې لرئ چې دې نه تاسې کولی شئ دغومره جمع کړئ. نو په یوه ګوته، دوه ګوتو یا درې ګوتو باندې کولی شئ دا جمع کړئ داسې. دا بله برخه. دې نه وروسته پرنټ ده. پرنټ برخه کې داسې ده وایي که چېرته ته یو ملګری دعوت کړې نو هغه نه به 15000 پوینټونه یا هم دغه سکې تاته درکړي. خو که چېرته ستا ملګری سټار استعمال کړي، یعنې سټار د دوی دپاره رانیسي او خرڅ کړي، هغه ته به بیا څو ورکړي، 25 سره ورکړي. نو تاسې به څنګه وکړئ، خپل ملګري به دعوت کړئ، په دغه کلیک به وکړئ، په دغه انوایټ یا په لینک باندې به تاسې کلیک وکړئ. دا به ځان سره کاپي ونیسئ او خپل ملګرو ته به یې واستوئ تر څو هغوی جوین کړي دا او تاسې ته ګټه زیاته درکړي. بلته به بېرته بیا په دغه کیوټ باندې کلیک وکړئ. په دې کې تاسې ته یو څو میشنان درکوي، کله کله هره ورځ روزانه یې ورکوي او داسې چې اول سر نه یې راخلاص کړي هم یې درکوي. نو تاسې به دلته په دغه کلایم اپشن باندې کلیک وکړئ، دا به چیش کړئ کلایم کړئ. نو دغه پوینټونه تاسې سره یوه درجه پرافیټ رانیسئ، د هغه نه وروسته تاسې ته 10,000 پوینټونه درکوي. نو په دا هم یو اپشن دی، یو دانه ټاسک ده، نو دا هم تاسې پوره کولی شئ. بل درته وایي تاسې په ټلګرام ګروپ کې دغه چینل کې جوین شئ، تاسې ته به څو پوینټونه درسي. نو دا تاسې جوین کړئ، وروسته بېرته راوګرځئ، یو چیک اپشن باندې کلیک وکړئ او دا کلایم کړئ.
دا مو چې کلایم که دا 3 سره اپشنونه موږ ته څنګه سو جمع سو، یعنې دغه پوینټونه موږ ته جمع سو. اوس راځو بېرته په دې باندې کلیک کوو. په دې باندې چې کلیک کوو هره ورځ به تاسې راځئ دغه ورځنۍ ګټه یا هم ډیلي ریوارډ ورته وایي چې دا تاسې ته هره ورځ درکوي. نو د اوله ورځ باندې 15,000 پوینټونه درکوي، په اخره ورځ باندې 50 میلیونه درکوي، یعنې 28مه ورځ باندې، یعنې د میاشتې په سر کې 15,000 درکوي، همداسې هره ورځ درکوي کرار ډېرېږي تر اخره 500 میلیونو پورې رسېږي. نو دا به تاسې هره ورځ کلایم کوئ. دا کلایم ریوارډ چې مو ووهه نور وروسته دې نه تاسې داسې کولی شئ خپل پوینټونه ډېر کړئ. نو دغه و د ایکس امپایر په طریقه باندې چې تاسې څنګه کولی شئ دغه ټلګرام بوټ جوین کړئ او یا هم کار پکې وکړئ. نو دوستانو هیله لرم چې په ویډیو باندې پوه شوي یئ. که چېرته کوم مشکل لرئ نو لاندې په ډسکرپشن کې د چینل لینک شته، نو تاسې کولی شئ هلته جوین شئ او په ګروپ کې کولی شئ پوښتنه وکړئ د کرنسۍ په باره کې، د نورو معلوماتو غوښتلو په باره کې. تاسې کولی شئ خپلې پوښتنې موږ سره شریکې کړئ او موږ به انشاءالله تاسې ته جواب درکړو. تر بیا ښه وخت. الله په امان.